قرآن کریم کی یو سورت تے هغې ته سورت النجم ویل کیږي. د سورت النجم کې 3 آیتونه دي. زه غواړم چې تاسو په هغې کې سوچ وکئ او انشاءالله فایده به درکړي دا سوچ او دا فکر. هغه یو آیت کې الله رب العزت وایي وأنه هو أضحك وأبكى، او یقینا الله هغه ذات دی چې هغه خندول کوي هغه جړول کوي، یعنی د خندا او د جړا اسباب هغه پیدا کوي. نو زه دا وایم هر ورور او خور ته هغه چې په هغه باندې غمونه راغلي دي، په هغه مصیبتونه راغلي دي، د شونډو نه یې خندا تلې ده، په مخ یې د غم آثار ښکاري یا اثرات ښکاري، کم رب چې په تا باندې دا غم او د مصیبت راوستی دی که نه، هغه په دې قادر دی چې ستا په دې شونډو باندې خندا راولي او ستا په دې مخ باندې خوشحالي راولي. امیدونه ترې ښه ساته. بل آیت دا دی وانه هو امات و احیا، الله هغه ذات دی چې هغه مړه کول کوي هغه ژوندي کول کوي. که چېرته دا زړه دې مړ شوی که نه او د الله د دین نه لرې شوی او قرآن او حدیث او وعظ او نصیحت او د دین دا بیان په تا اثر نه کوي او توجه دې د الله عباداتو ته نشتي، نو بیا ستا زړه مړ شوی دی. دا زړه ژوندی کول دا د دغه الله کار دی. کوم رب چې د مخلوق مړ کوي او ژوندی کوي یا ژوندی کوي او مړ کوي، هغه رب دغه مړه زړونه دا هم را ژوندي کوي. رابطه ورسره مضبوطه که، واپس شه ورته، تعلق ورسره جوړ که، فریاد ورته وکړه، وجاړه ورته چې دا مړ زړه دله را ژوندی کړي. هماغه آیتونو کې مخکې یو آیت دا دی وانه هو اغنا و اقنا، او الله هغه ذات دی چې هغه مالداره کول کوي او هغه ذات دی چې هغه یو انسان لره غریب کړي. غریبي مالداري در الله په لاس کې ده. نو که غریبي فقیرې مالی حالات دې کمزوري دي، دا هغه رب سره رابطه مضبوطه که د کوم رب په لاس کې چې د رزق پراخه کول دي، د کوم رب په لاس کې چې خزانې د ځمکې او د اسمانونو دي. امید دی انشاءالله چې تاسو به زما په دې مقصد چې کوم زه کومه خبره تاسو ته کول غواړم په هغې به پوه شوي. الله رب العزت موږ د هر مصیبت او غم نه وساتي.